ځوانان راغونډ سوي یاسته ورونو تر ټولو له مخه پر سټیج ولاړ نن خوندي د پاټیانو مشران د پی ټي ایم مشران او ستاسو د ټولو څخه اجازت غواړو چې دا کم ناورین زموږ پر وطن باندې له پرنګۍ څخه راخور دی او تر ننه پورې جاري دی دا ناورین او د دې ناورین چې څو اوږدوالی پر پښتانه افغان باندې خلکو تیر کوي ورونو موږ چې پر کومه خاوره ژوند کوو دا د هر څوک واوري موږ اول یرغلګر سکندر اعظم یونانی 3000 کاله له مخه له دې خاورې وتښتاو دا د خپلې زمانې د جهان لوی فاتح بلل کېدلی بیا ورونو زموږ دا خاوره چې موږ ژوند پر کوو له 3000 کالو څخه دا زموږ معلوم ټاټوبی او دا د خدای تعالی له نعمتو ډک ټاټوبی دا د غیرتمنو او غریالیو خاوره دا د پښتنو افغانانو خاوره او دا وطن ټول جهان دی واروي ته یې په سم د زړه په غوږو واروي یوازینۍ خاوره ده په 50 اسلامي ملکو کې چې دا چا نه کلان دا چا نه ونیوله نن خلک غلط خوبونه ویني یا ما معنا ما وتا دا هغو بچیان لمسیان او کلوسیان نه بولي یا دلې ونې وبچلي دي مغزي خراب شوي دي دا تماشه یې روانه کړې ده ورونو 40 کاله جنګ پر افغان وطن باندې وسولئ پر افغان خاوره باندې وسولئ دا جنگ هر چا چې پر دغه چوک په سار بیا سړی ولاړي دې ته به نمونه ورکوي د دې جنگ یوازینی مقصد زموږ دا خاوره لاندې باندې افغان د وطن او په سر کې اوبه او د خدای تعالی ټول معدني دولتونه د دې نیوکه یې په زړه کې وه دیا نه پر کلمه جنګو نه پر اسلام جنګو پرې وشي دا جنګ نه و دا زموږ د خاورې د نیوکې جنګ ورونو د دې خلاف زموږ مشران خان شهید زموږ پارټۍ دا نن چې کوم څه روان دي دا خلاف موږ غږېدلي یو موږ ویلي دي او محمود خان په قومي اسمبلۍ کې ویلي دي له تېرو 15 کالو ظفر لپسې دوی غوږ نه دی نیولی او نن هغه مجلس د ټول پاکستان مجلس جوړ شوی دی ورونو وایي دا چې یو څوک ناره پورته کړي وایي دا له محمود خان په غوږ کې غږېدلی دی ورونو موږ پښتانه ګډ دا هر سیال سړي دا هر سیال بلوچ دا هر سیال سندي دا هر سیال پنجابي او دا هر سیال سرایکي او دا هر سیال پښتانه په غوږ کې هم غږېږو په نارو هم غږېږو او دا ورته وایو چې دا پالیسیانې دا کارونه دا نه منو منظور پر څه شکایت دی پر څه مشوره راغلې پر کور د څه دپاره راغلې زه تښتم نه تا دا مشران نور هم نیولي وو دا په جیل کې ول چا ټوپک واخیستی ولې مشوره کړې غلا کوم قانون لاندې راتلې څوک تا ته ولاړ له ټوپکه سره ولې دروازې ماتې خیال دې څه والی دی خیال دې څه والی دی ورونو مجلس دغه دی پښتانه وایي شاعر وایي چشمه بوله غورځنګ را باندې مکه زه په دې افتادګۍ کې لوی ګړنګ یم دا افغان ګړنګ دی پلار مې دې که ډوبېږي نیکه دې که ډوب شوی دی
ماره دې خوړلې ده شکست دې خوړلی دی ماته دې خوړلې ده او دا ننګیالي په میدان کې درېدلي دي مه کوه وایر وه غوږ ونیسه سر خلاص که د فلاني مقابله کوم پر کشمیر جنگ ستا ټولو پوځیانو انکار وکړ پښتانه ته وویلې تربیت یې د جنګ نه و توپک یې د جنګ نه و بیړه یې راواخیستی هغه شپو کې بیړه یې زورور اسله بلل کېده دا د منظور نیکه تا ته کشمیر په بیړي در وګټل سترګې دې پټې شوي دي بې حاله یې بې سوده یې نن سمې واورئ پښتنو عزیزانو د پي ټي ایم څه کارکنان چې نیولي دي چې څه ظلم یې ورسره کړی دی څه جبر یې ورسره کړی دی چې وهل یې دي اخريه یو لوز ترې اخیستی دی تیریشه یې په لاس ورکړی دی چې دا ووایه چې زه محمود خان په دې کار کې ولاړ کړی یم دا کوم کس دی راوړي یې بله ورځ جهال تجدي وروڼو موږ پر دې لویه او ښایسته خاوره پر دې پښتونخوا وطن باندې چې د خدای له نعمتو ډک دی د دنیا مسافر کامل نن به تا ته پته ولګېږي چې په فرانس کې مظاهره یي چې په ایټلي کې چې په بلجیم کې چې په ټول یورپ کې چې په امریکا کې چې لندن شوري او پښتون نارې وایي او فریاد کوي او ته وایې زه یې نار وم ستا په پلار یې ولاچوارو ستا په نیکه یې ولاچوارو هر پښتانه د پښتنې شودې رودلې دي د پښتنې شودې چې چا رودلي او میدان پرېږدي لعنت شي پر هغه نه پرېږدو میدان دا میدان ګټو دلته پرېږدي سیال به م بولې برابر به م بولې د خاورې مالک به م بولې هېچا ته به په ټیټ نظر نه ګورې ورونو موږ ته دا راښوول شوي دي ته د احسان پر کور ورلې دویمه ورځ دې معافي واخیسته نن دې هم بله لار نشته معافي غواړه معافي غواړه او ودرېږه وایر وه دا د سیال پښتانه مجلس دی دا د نر پښتانه مجلس دی له ما سره له دې ملک سره نور نشي کولی سم یې ومنه دا ملک د قومو د برابرۍ فیډریشن اعلان کړه بلوچ سیال کا سندھی سیال کا پښتون سیال کا او د سیالانو سره ورته وګوره او یو نعمت یې لاس وړه یو شی یې مه لوټه یو شي ته یې لاس نه وړه مالک به پوښتي د مالک به اجازت به د هغه دولتو ته لاسونه نه اچوي خو څه نه دي نعمتونه او دولتونه موږ ډېر برداشت کړي دي عمر قید سزا مو وړي دي په صبر مو وړي دي لیکن وروڼو داسې ځای راغلی دی دولت خو څه کوي خویندې ولاړې دي ته پوښتنه وکړه چې ګډای په کوم کار واخته دي په کوم کار واخته دي کنه په سره ګرمه دا ته چې ته کوې هر سړي د دنیا ټینکونه در سره یي په سره ګرمه او په چوکو کې لاس ورلوېږي کښېنه ودره تا بنګالي له هم ویلې چې سړي مه نه دي په کار ځکه مې په کار خاوند یې سوې خاوند یې سو مځکه خاوندان لري مځکه خاوندان ساتي څه نن په مسافر قوم بدل شوی زما نن عزت لوټ کېږي زما نن دولتونه لوټ کېږي زما بچي مسافر دي زما خویندې او ورېندارګانې د پردیسۍ بدلې وایي د چا له لاسه څوک دی
د چا له لاسه څوک دی چار څو لښکر دې جوړ کړی دی 400 فوج دې جوړ کړی دی زموږ په پیسو زما په توپک به زما خور زما ورېندار د پردیسیو بدلو ته ناړ باسي زما عزت به د افغان عزت به د پښتون سر و مال به تحفظ کوې له تا یې دا مطالبه کړې ده تا ته یې دا ویلي دي تا ته یې څه ویلي دي تا بازارونه پر څه شړنګ که تا کورونه پر څه شړنګ که تا په پاټا کې ماینځ ولې خواره کړل ته ولې کښېوتې تا اویا اتیا زره کسان پر څه مړه کړ حساب غواړو حساب غواړو که نه غواړو حساب غواړو د خپلو مړو به غواړو 16,000 کسان ورک دي د دوی حساب غواړو د علي وزیر له کوره 15 جنازې وتلي دي حساب یې غواړو پښتانه یو د خپل کام د خپل عزت د خپل سر او مال حساب غوښتل زموږ ذمواري ده زموږ ډیوټي ده تا یې اروايي ساتلې ده محمود خان فلانی ځای تللی واه واه یارایي واه خوند به پر واخې پلار وږم توبه کاږي ما به خپل ژوند ته پرېږدې ما به خپل اختیار ته پرېږدې ما به خپل رای ته پرېږدې نن تاسې وینئ میډیا نشته پښتانه وایي سابقه حکم کړی دی سابقه حکم دی پر کور کسان دی چې په یاد شي چې بیا یې کوې که نه کوې دا به څنګه وي ورونو د میډیا یې بنده کړې ده او دا میډیا دې ته ازادي موږ ورګټلې وه هر ټلویزیون دیوار وي هر اخبار دیوار وي ټول شیان پټوي ایمان به تېروو که یې نه تېروي بیا چې موږ تېروو بیا به خپل وار ته بیا به چپلاخ ته ځان ټینګوي داسې نه ده د پښتانه د بې حسابه نه ده ورونو ما نن ماغرته زندګي د دې میډیا دپاره په څه کړاوونو کې تېره کړې ده او نن میډیا سړی لرګی ښکاره کې ویښوي ته کور کښېنې او پلانی شی مه لیکه لیکې که نه لیکې دا د پښتانه ولاړ نن په بوري کې څالو نن بوری شورېدلی نن روب شورېدلی نن کله سیفلا شورېدله نن کله عبدالله شورېدله نن نرنایي شورېدله نن سنځاوۍ شورېدله نن هر پښتون هر ځوان په هر ځای کې چې دی دا خبره د ځان قومي خبره بللې ده منظور یې د دې کام غړیالی بللی دی او خوا یې بده ده خوابدي یې نوټ که او خوابدي ختم ګلدار دا یې لکه او په چا چې دي کم کاغذونه لیکلي دي له چا چې دي ګواهي اخیستې ده بیان دې پر کلی دی موږ په سره غرمه وایو اعلانیه وایو چې موږ د دې مطالباتو ملاتړ یوه مطالبه هم د پښتانه پر دغه ولاکه زیاته خوند واخلي چې پښتون به تقسیم پر دغه ولاکه خوند واخلي چې د پښتانه بې خوښې بې نعمتونه وړي پر دغه ولاکه خوند واخلي چې پښتانه به بې عزته کوي خدای نخواسته ورونو دا زموږ مجلس دا منظور پښتون دی دا پښتون تحفظ مومنت دی دا د دې سیاسي مطالبې دي موږ پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ موږ خپل منشور لرو لیکن دا مطالبې پښتني افغاني د خاورې او د وطن د ننګ او د ناموس او د اختیار مطالبې دي موږ یې ملګرتیا کوو ملګري یاست که نه یاست موږ چې څه مقدمې جوړې سوي دي منظور واری پکښې څه FIR دا دې په نن شپه ټولې واخیستل شي منظور ده منظور او د ده ملګري دا دې ټول په شپه خلاص کړل شي منظور هم ده د PTM چې څه مطالبې دي که کورونه ړنګ سوي دي پیسې یې ورکړې هلته به هغه ناست هغو سره ژوګه کې چې چا کور ړنګ سوی چې هر تاوان ورسېدلی هغه له یې نه کور تا له وایي خاموشه شه سړی ونیسه نو
زموږ ټول تاوان به ادا کوي دا سړیان به نیسي او زموږ ټولې مطالبې د پي ټي ایم مطالبې د پښتانه قام مطالبې د دې وطن مطالبې چې د پاکستان تر آیین لاندې دي آیین کې ثابته دي دا ټولې مطالبې به منې پر دې باندې وروڼو یو عربیا واقعا ډېر سخت یخ دی او په دې معنا د واورې قسم راځي منفي کې دی چې په کوم تعداد ته راغلي یاسته ډېره مننه او کور ودانۍ مې کوو خوند راغلي دي چې دوی هم راووتلې موږ هم راووتلو له خیره یې قرآن دی دا ښکاره ورته وایي نور یې له خیره قرآن دی که سر خلاصوي خلاص دی کې که نه خلاصوي دوی پېژي کار یې پېژي نو ډېره مننه ډېر کور ودانۍ کوو چې ته یې رالاسته او نن په دې جلسه کې وروڼو دلته د پي ټي ایم لخوا دا مجلس دی چې پر 2 تاریخه باندې د پریس کلب تر مخ ارمان لوڼی چې په بوري کې شهید کړي د ارمان لوڼي ورځ منځلې کېږي خواست دا کوي چې ټول ځوانان به ګرد به راځئ هلته به ټول بیا پر دې مجلسو غږېږو ډېره مهرباني ډېر کوم مننه